قرآن کریم څه غواړي؟ د دې کتاب هدف څه ده؟ د انسان باور درستوي. موږ د دې کائنات د خالق سره خپل رابطې لارې چارې هم پیدا کولی شو. خپل څنګه ورته ورسو، خپل باور څنګه پوخ کړو. موږ یو معتدل عقیدې سره مخامخ کیږو. د هر څه شي عبادت هم نه کوو او بالکل د عبادت نه منکر هم نه یو. د یو خدای عبادت کوو، دا اعتدال ده. که تاسو هندوستان ته لږ سر ښکاره کړئ، که څوک تللي وي مریضان به ولي، هلته فعلا په دې مترقي عصر کې 1.5 رسمي خدایان دي. 1.5 رسمي خدایان دي. هېڅوک هم چاته نسي ویلی چې دا دې ته ولې خدای وایي. پوره دیموکراسي حاکمه ده پکې. بیخي د خدایانو موج پکې لګېږي. که لږ داسې جاپان ته ورسئ چې په تولیداتو یې خلک افتخار کوي چې ما سره کور کې جاپانی شی ده، دا فعلا 8 میلیونه خدایان په المارۍ کې ایښي دي. 8 میلیونه خدایان. ته څه احساس کوې چې یو انسان دغسې بیچاره یې دغه نه څه توقع د خیر وکړي؟ صرف یو انساني فابریکې دي لکه روباټ او ماشین چې څرخېږي، هغو کې انګیزه. حتی یو انجینر صاحب ده زموږ د جهاد پوهنتونه فارغ و، هغه ویل ما یو جاپاني نه پوښتنه وکړه، رئیس یو شرکت و چې ته د خدای په ارتباط او د آخرت په ارتباط فکر کوې، ما ته چپ ته دا خبرې مه یادوه، ځکه دا د ما ذهن نه پورته دی، خپل وخت پرې نه ضایع کوم. د یو شرکت رئیس چې موټر یې په دې خاوره ګرځي، ټیوټا شرکت، دغسې نور وایي دې خبرو کې موږ خپل وخت نه ضایع کوو. موږ ته ویل شوي دي چې بس د امپراتور چې هر څه وایم هغه صحیح دي. هغه د اوس په دې اوسني عصر کې د انسان عبادت کوي، د امپراتور ته سجده ږدي. تر 1915 پورې 15 پورې 1915 پورې د جاپان امپراتور رسما عبادت کېده، سجدې ورته کېښودل کېدې. او د کورې شمالي د ورسنی پاچا هم رسما معبود ده. انسان په دغسې مسخره بازۍ کې اخته ده. کله چې بیا غرب ته ولاړ شئ دې خوا مسیحیت خو یې پرېښی، انسانیت یې هم پرېښی ده. هلته انسان د هوس بنده ده. افرأیت من اتخذ الهه هواه واضله على علم. آیا داسې احمق ته تاسو تعجب نه کوئ چې خپل له هوس یې خدای ګرځولی؟ سره له دانشه ګمراه ده، سره له دانشه پوهې نه تکنالوژي چېرته رسېدلې او ګمراهي وګوره چې د خپل هوس عبادت کوي. غربیان عقل سره هم دښمني ده، د علم سره هم دښمني ده، د اخلاقو سره هم دښمني ده، د کورنۍ سره هم دښمني، دین سره هم دښمني ده. ځکه دا شیان انسان جوړوي. غربیان چې کوم شی د هوس مخه نیسي هغه ته چې وایي بنیادګرایي. په غرب کې هوس حاکم ده. همدا ده چې په 2014 کې اوباما یو افتخار هم دې کو چې زه په دې افتخار کوم ویاړم چې زما په عهد کې ډېر اولېدلې خبر ده، مجبور اوسې ووایو چې د امریکا کانګرس همجنسګرایي پاس کړه. دا د اوباما افتخار و په 2014 کې په خپله مې اورېدلې تېر. نو کله چې یو تمدن داسې حتی ولیدلې حتی ورسېږي، هلته د عبادت معنا، د انسانیت معنا، د مقدس معنا اصلا معنا نه لري. متاسفانه زمونږ په دې مسلمانو ټولنو کې ځینې بېخرده په نامه د دانشمند شته چې د هوس لپاره کار کوي او زمونږ مبادي، زمونږ کتاب، زمونږ اخلاق کورنۍ د سوال لاندې کوي. دا هغه نوګرایان دي چې دا اصلي رسما بېدینان دي خو نوم د نوګرا ورته ږدي. دا نوګرایي ده چې ته د خپل هوس بندګي کوه، نه د خدای او نه د خالق د کائناتو بندګي مه کوه.